محمد اشرف او دغه ځوان دی په ایمان شي مشرف
په هجرت دغه کار ورسېدلو خوشحالۍ ته او ځان یې جوړ کړه د کامې ولسوالۍ ته افغان ملتونو کې د سالار خان تو خان ته تاسو دی چې خلکانو بنو وارد هجرت او بیا د یری په جوړ شو سم قامات په کامه باندې کامیاب شوم کملان شو بدل پجبه د خوږیاڼو کې قومندان شو او په خلکانو باندې هلته بیا لړزان شو هجرت هلته قومندان شو مقرر دکجی ولسوالی ساسر قلاوه او قلانوه دغه دویمه کربلاوه دی مقام باندې جنګ جوړ شو خپل وروره او خدای نه به وي د دې نه سخته نوره شهادت مرچی شو نصیب د غزل شو
ولد د پس لمبر د اشرف خان شو چې ضابط شه د تش قماده امر پګوتل پټیږي د اسمان او د زمې په شان راوته میدان
نصیب بختور شو لس کسان ورسره نور شول شهیدانو د فاني دنیا نه لاړو اشرف خان چې شفیع په قیامت کې پاکه بیبي او داسې مرګ د بختورو په نصیبي کربلا پشان میدان دے ضابط اشرف لاس من رسی ارمان دے کربلا پشان میدان دے کربلا پشان میدان دے ضابط اشرف لاس من رسی ارمان دے کربلا مرد کو سر لوبیگی پخپل وینو کی لمبیگی که جنت غواړي دا غزه د امتحان دے د کربلا پشان میدان دے د کربلا پشان میدان دے ضابط اشرف لاس من رسی ارمان دے د کربلا نظر کو چکر دیا مخته ملاوی کی با سخانه کباړي بازار مدینه مارکیټ کې وم نمبر دکان کې یوس خان محمد اغوز سره دیم کراچي لی مارکیټ کې چر روډ افغان نیوز سنټر کې دار سالار خان او 510 په لمړي دکان کې ملاوی خپل وطن پنوم قربان شو د خدای په لار کې شهیدان شو د خپل وطن پن قربان شو د خدای په لار کې شهیدان شو الله تعالی په داسې خلکو مهربان دی د کربلا پشان میدان دی د کربلا پشان میدان دی ضابط اشرف لاس من رسی ارمان دی د کربلا
مړه د وطن پنای زلمی دي د بل غمې ګوتې غمې دي حال د ویلو لایق نه دی زړه مې وران دی د کربلا په شان میدان دی د کربلا په شان میدان دی ضابط اشرف لاس بن رسی ارمان دی د کربلا ضابط قادر د زړه د پاره ضابط قادر د زړه د پاره ما دا قصه کله تیاره ضابط قادر د زړه د پاره ما دا قصه کله تیاره دا فرمایش راته کړه مدار خان دی فرمایش راته کړه مدار خان دی د کربلا په شان میدان دی د کربلا په شان میدان دی ضابط اشرف لاس بن رسی ارمان دی د کربلا شمې په ژوند نه وې لیدلې اوس به مې ولې یادېدلې ډېر پریشانه ده سړی خوایي اوس خان دی د کربلا په شان میدان دی د کربلا په شان میدان دی ضابط اشرف لاس بن رسی ارمان دی د کربلا
مخ باندې روان شي د جندل دغه مشپاره دي د جندل دغه مشپاره دي جوړما او ملاقات د قیامت پوره دي غواړما او ملاویږو به پوره دي د قیامت او د فاني دنیا نه تګ دی عقوبت نه ټول عمر په دنیا کې اوسېدل شته او دې چې لاړه زموږ هم ورپسې تلل شته که پلرونه وي کورونه او که نور قام دی او یوس خان وي زما ټولو ته سلام دی نمی بیا دل بلبل په چغو سر دی ارارا زن غم اوس مې دیګر دی او چې شهید شو مولوي په کم زمان او په جړا باندې زمان شو ګریوان په کابل کې چې نظام کمونیستي شو او د حکومت قدرت په لاس د ترکي شو او نه لطیف پارچاک وطن سروري او د وطن په پرېښودلو ټول مجبور د کامې په کندو کلي کې زېږېدله او لوی حلیمو ښه صادقو دا ښاغلی او دا جي عبدالهاشم ښکلی فرزند و او ننګیالی د اسلام مینه کې بند و مولوي محمد صدیق کې هجرت او مخالف د داري د حکومت او خاندان یې راوستلو پاکستان ته او خدای دوست مولوي لاړو افغانستان ته پاتې شولو ډک کورونه اسبابونه او چې سعود د مالونه جایدادونه او مولوي ملا د جهاد په نوم بسته کړه او ښه جګړه به په کام او په ګوشته کړه نادر خان او عزت برادرانو او ښه تکړه د مجاهد قومندانو او مولوي محمد صدیق هم ورسره و
پشان ښکارو چې هجرت اولاد دواړه شهیدان شو او لنډه ده چې د اسلام لار کې قربان شو पेशावर खान की सखाना कबाड़ी बाजार नगीना मार्केट रोड नंबर दुकान निवास खाना महमूद आगल से मिलाएगी शीर और सादा बदवाड़ा मिलाएगी कारली मार्केट पिक्चर रोड के अफगान न्यूज सेंटर के बकाला खान तो खान सरा नंबर 1 दुकान पे मिलाएगी جنگی دا په جګړه لکه د شیر
شو شهیدی په خفګان شو ټوله ورځ جګړه وکړه ټوله ورځ جګړه وکړه مازدیګر شو او چې سره د خدای دوست ځګر شو د جمعې په ورځ بیا مشهادت او د کوثر جام نصیب شو په همت او مولی د هزادې په لاره تللی او تریالی د لوړ مقام یې دی ګټلی
محمد اشرف ضابط په یاد کما یک یاد کما محمد اشرف